السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترمو مسلمانانو ورونو، یو څو ورځې مخکې ما یو ویډیو د منظور پښتون په اړه باندې په میډیا کې نشر کړې وه چې منظور پښتون څوک دی او چاته کار کوي. هلته ما ویلي وو چې کیدای شي چې ډېر خلک په دې باندې ماته سختې خبرې وکړي، بدې خبرې وکړي، خو شاید چې اوس به ځینې خلکو زما د هغه ویډیو چې تقریبا یو میاشت دوه میاشتې مخکې خپره شوې وه، کیدای شي هغه خبرې ځینې ادراک خلکو کړی وي او په آینده کې به انشاءالله زما هغه خبرې بیا هم د تاسو مخ ته درېږي چې بالکل دغه خبرې رښتیا وي. ما مخکې ویلي وو چې منظور پښتون او د ده ډله چې کوم شعار پورته کوي، کوم د پښتانه حقوق غواړي، دا قسم طریقه نه ده لکه دی چې غواړي. اگر چې د دوی په کار کې موږ کار ونه لرو، خو بیا هم دوی هم پښتانه دي، موږ هم پښتانه یو، په پښتون قوم باندې مو زړه خوږېږي، زړه مو په بدېږي، نو باید پښتون قوم دغسې بې غیرته ونه اوسېږي، باید دغسې صرف په شعارو باندې ونه کړي. پښتون قوم چې ازادي غواړي، هغه به په نر او د نر په شان ازادي اخلي. نو مخکې ما خبره کړې وه چې منظور پښتون او د ده د ډلې ځینې مشران هغه خپله د عیسی خپل خلک دي، د پاکستان خپل خلک دي، هغه نه غواړي چې د پاکستان په مقابل کې ودرېږي، د پاکستان په مقابل کې وجنګېږي، د پاکستان نه د نر غوندې و ازادي واخلي، بلکې دوی غواړي چې په پښتانه کې هغه خلک چې هغه رښتیا پښتانه دي، هغه مخلص پښتانه دي، هغه په پښتون قوم مین خلک دي، هغه یو ووژني، یا د لاریون د لارې، یا په بله لار یا په بله لار. یو ښه مثال یې دغه پرون ګیلمن وزیر دی چې د پاکستان لخوا ووژل شو او د پښتنو دپاره دی یو صادق و، پښتنو غمخوار و، هغې فکر کوه چې شاید چې ټول پی ټي ایم به همداسې د پښتنو غمخوار وي، هغه به د ما غچ اخلي، که په ما باندې څه کېده هغه به د ما غچ ته تیار وي. خو لیکن اصل کې خبره داسې نه ده، دوی صرف شعار ورکوي، دوی صرف زنده‌باد او مرده‌باد وایي، په دې باندې ازادي نه اخیستل کېږي. هغه پرون یو عالم ډیره ښایسته خبره ورته کړې وه، وایي د ګیلامن وزیر مور هم ژاړي او تاسو هم ژاړئ، د تاسو او د هغې څه فرق شو؟ هغه هم ژاړي بس چې زوی مې مړ دی، تاسو هم ژاړئ، نو په دې باندې ازادي نه اخیستل کېږي چې د هغه مور هم ژاړي او تاسو هم ژاړئ، د هغې د مور سره خو د تاسو بیا هېڅ فرق ونه شو. نو د تاسو به د هغې سره فرق هلته کېږي چې کله د نر غوندې راجګ شئ، د پاکستان د ظالم رژیم او د دې ظالم فوج په مقابل کې د نر غوندې ودرېږئ. ما تېره ویډیو کې هم خبره کړې وه چې منظور پښتونه که نشي کولی چې پښتون وساتې، که نشي کولی چې پښتون ته ازادي ورکړي، نو یو په بل نوم یې مه وژنه، یو په بل نوم یې در په دره مه کوه، یو په بل نوم یې هسې مشغول مه ساته، راجګ شه، د ټي ټي پي په څنګ کې ودرېږه چې په نره خو د پاکستان مقابله وکړي، په نره خو د پښتون پوښتنه وکړي، په نره خو یو د خپل ملګري د یو مخلص کس د هغې پوښتنه خو وکړي. لیکن په دې طریقه نه کېږي چې بس صرف په ژړا باندې د هغې د جنازې اعلان وکړه، بس په ژړا باندې چې د جنازې اعلان کې په ژړا باندې د دې اعلان وکړه چې د دې غچ ته سبا راوځئ چې سبا د دې غچ واخلو، نه دا چې سبا راوځئ چې په ډله ییزه د ده جنازه وکړو، په ټوله سه یوسو، په عزت یوسو. دا د ده جنازې عزت نه دی چې په ټولو پښتانه د پسې کتار کړي دي، په ټولو پښتنو د ده جنازه وکړي، بلکې د ده د جنازې عزت به هلته شوی و چې مخکې د ده د جنازې د ښه کولو نه د ده غچ واخیستی شي. که نوره نه وي، د افغانستان د غیور او د غریب او مظلوم ولس نه یې زده کوئ. د دې مظلوم ولس حال تاسو ولیدو چې 40 یا 48 ملکونه په افغانستان باندې حمله کړې وه، اما په زنده‌باد او مرتبات یې ازادي نه غوښتله، د چا په مقابل کې لریون نه کوو، د چا په مقابل کې هسې تش شعارونه نه ورکول، بلکې په نره باندې ودرېدو. الله جل جلاله ورته داسې فتح او نصرت نصیب کړو چې اوس په ټول افغانستان کې آزاد او جګې سترګې ګرځي.